السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. صحابه کرامو ته مرګ خوند ورکاوه خو موږ ته مرګ خوند نه راکوي. جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یو نفر د انصارو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته راغلی او ورته ویل یا رسول الله څه دي ما لره چې ما ته مرګ خوند نه راکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته هل لک مال آیا تا لره مال ستا جایداد ستا پیسې ستا؟ صحابي ورته وایي نعم و مال ستا. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له مخه یې که تر ځان له مخه یې که نو به دې مرګ ته هوا اوسي. صحابي ورته لا اطيق ذلك یا رسول الله د دې طاقت نه لرم چې ټول خیرات کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي فإن المرء مع ماله انسان د مال سره وي نو که مال مخ ته واستي یا آخرت یې واستي یا الله ته یې واستي نو د دومره پې سودا یې وایي چې ژر جنت ته تللی وای خیراتونه مې ډېر کړي دي ژر مړ سوی وای. او کمال دلیل اولادو المسیانو کړوسیانو ته ذخیره کیانو باره بیا له دې دنیا زړه نه ځي. او دغه رنګه ملک بن مروان چې مدینة المنورې ته راغلی په دا دور کې یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک صحابه کرامو څخه حیات او ژوندی دي چې ابوالحارث نومیږي. ملک بن مروان پوښتنه وکوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک له صحابه کرامو څخه څوک شته که نسته؟ وه نو والې ور واستوه چې رایولئ. هغه صحابي مبارک ورته ویل هېڅکله زه نه درځم د کشر د علماو هغه دي چې د عمراو پر دروازو باندې ګرځي. نو بیا خلیفه ملک بن مروان خپله ورغلی بیا ورته ویل وه پوښتنه د شام او د عراق او د کوفې او د بصرې علماو نه در حل کړی یو سوال لرم هغه سوال را جواب که. صحابي مبارک ورته ویل جواب به درکړم سوال پوښتنه وکړه. ده ورته وویل د صحابه کرامو مرګ ته زړه ورکلی زموږ مرګ ته زړه نه ورځي. هغه ورته ویل تاسو چې مرګ ته زړه نه ورځي آخرت مو خراب کړی دی دنیا مو آباده کړې ده له آبادۍ څخه خرابۍ ته کډه تلل دا طبعا ګران کار وي. صحابه کرام چې آخرت ته تلل زړه یې غوښتل مرګ خوند ورکاوه او دنیا خرابه کړې وه آخرت یې آباد کړی و له خرابۍ څخه و آبادۍ ته تګ کول دا طبعا د انسان یو تقاضا او خواهش دی. نو ابوالحارث ورته وایي چې تاسو دنیا آباده کړې ده په دې وجه مو مرګ ته زړه نه ورځي. نو ځکه نه زموږ اوس د ځان په مرګ باندې زړه کېږي نه مو د اولاد په مرګ زړه کېږي ځکه زموږ آخرت خراب دی موږ څه نه دي کړي څه بلا نه وکړو. نو الله جل جلاله دې هغه اعمال را نصیب کړي چې د مرګ د خوشحالۍ سبب مو وګرځېږي او مرګ ته خوشحاله سو او مرګ مو د خوشحالۍ وي. حدیث رقم 1509 صفحه 508 کتاب الزهد ورقائق د عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه. والسلام علیکم ورحمة الله.